کله هم چې تاسو روټۍ خورئ نو د روټۍ نه بعد دا څلور غلطۍ هرګز مه کوئ، کنې نقصان یې صرف او صرف ستاسو له دی. ځکه چې کله هم انسان روټۍ وخوري او په روټۍ پسې بعد بیا چای څکي نو په چایو کې کیفین دی او د کیفینو نقصانات دا دي چې دا د انسان د وجود نه کیلشیم او آیرن ختموي. او کله هم چې انسان خوراک وکړي خامخا په هغه کې کیلشیم او آیرن وي، خو کله هم چې تاسو په دې پسې چای څکئ نو ستاسو د خوراک نه دا کیلشیم او آیرن ختموي. دویم، کله چې تاسو خوراک وکړئ نو په خوراک پسې بعد بیا تاسو اوبه مه څکئ، ځکه چې دا خو یو په معده باندې بوج راولي، بل د سنتو خلاف هم دی. او تاسو ته ویلی هم شي چې کله هم تاسو روټۍ خورئ په اول کې اوبه څکئ یا په منځ کې څکئ. که چېرې تاسو د روټۍ نه بعد بیا اوبه څکئ نو تاسو ته د معدې مختلف قسمه مسلې راپېښېدی شي، او په دې ټایم کې د معدې خپل داسې انزایم دي چې دې ټایم کې د روټۍ ازمولو ته تیار شي. خو کله هم چې تاسو په دې پسې اوبه وڅکئ نو دغه انزایم بیا خپل کار پرېږدي او روټۍ نه ازموي، چې دا ستاسو دپاره د نقصان خبره ده. دریم، کله چې تاسو روټۍ وخورئ نو د روټۍ نه بعد تاسو هرګز اوده کېږئ مه، ځکه چې دا یو په معده باندې بوج راولي، او که چېرې تاسو اچانک اوده شئ په دې پسې نو تاسو ته په خوب کې ستومانه او ډراونه خواب هم راتلی شي. او بل دا چې د معدې مختلف قسمه بیماري د دې سره راتلی شي، لکه ګیسټرایټس او ګډ بیماري شو، همدغه شان بار بار معدې نه ترشي اوبه خولې ته راځي، یا معده سوی کوي یا درد کوي، دا ټول بیمارۍ د روټۍ نه بعد په اوده کېدو سره کېدی شي. څلورم دا چې کله هم تاسو خوراک یا روټۍ وخورئ نو د هغې نه بعد بیا تاسو اچانک ورزش پسې مه کوئ، ځکه چې معدې ته هم د وینې ضرورت دی لکه څنګه د نورو اندامونو ته د وینې ضرورت دی. نو دې ټایم کې معدې ته هم د وینې ضرورت ډېر زیات وي. دې ټایم کې تاسو لږ پیدل مزل کوئ، خو هرګز په دې پسې به تاسو ورزش نه کوئ، ځکه چې دا ستاسو د معدې او ستاسو دپاره د نقصان خبره ده. همدغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ، او که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو خپل فرینډ سره شیر کړئ. شکر یا الله حافظ.